اللهم محمد في جميع أفعاله ومحمد اللهم صل عليه مع صحبه وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. أما بعد، د رسول صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت لسمه برخه. مخکې مو دا بیان وکړی چې خدیجې رضی الله عنها د خپل مال د تجارت لپاره په یو صادق او امین سړي پسې ګرځېدی. کله چې دی د رسول صلی الله علیه وسلم د صدق او امانت تعریف او توصیف د هر چا څخه اورېدی او په عین حال کې د دې قریب هم و، نو یې د رسول صلی الله علیه وسلم څخه وغوښتل چې د دې د تجارت څه مالونه شام ته یوسي. رسول صلی الله علیه وسلم هم موافق شو. قافله جوړه سوه او مالونه یې بار کړل. میسره چې د خدیجې مریی و، هغه یې هم په دغه سفر کې د رسول صلی الله علیه و آله وسلم ملګری کړی چې په لارې کې به د رسول صلی الله علیه و آله وسلم خدمت کوي. اوس نو رسول صلی الله علیه وسلم د میسره په ملګرتیا شام ته رهي سو. په لار کې میسره د رسول صلی الله علیه و آله وسلم څخه عجیب او د عادت مخالف کارونه ولیدل. اول او تر هر څه د مخه ادب او ښه اخلاق. میسره اصلا مریی دی او د خلکو دا عادت و چې د مریانو سره به یې سخته او آمرانه ګزاره کول، خو رسول صلی الله علیه وسلم دته د یو ملګري په سترګه ګوري، د ادب او مهربانۍ ژوند ورسره کوي. نو میسره ډېر په تعجب کې پاته و چې دا څنګه ښه اخلاق دي. تر دې وروسته یې نور شیان هم ولیدل. هغه دا چې دوی پر لارې رهي وي، پر دوی لمر نه وي بلکې پر سر یې اوریځ وي. دوی د شام په لار کې بیا وهغې صومعې ته واړول کوم چې د مخه هغه بحیره راهب پکښې و، خو دا وار هغه بحیره راهب وفات سوی و او بل راهب د بحیره پر ځای درېدلی و. کله چې دغه بل راهب دا کوچنۍ قافله ولیدله چې فقط 2 نفره ورسره دي، په تعجب کې سو. خیر قافلې واړول. رسول صلی الله علیه وسلم ولاړی. هلته ګوشه د قافلې څخه لیرې یو ونې ته کښېنستی. تر دې ونې لاندې ناستی. راهب ورته ګوري چې د دې ونې شاخونه پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې راکاږه سول او پر د مبارک باندې یې سایه جوړه کړه. راهب میسره ته ورلی او د هغه څه یې پوښتنې شروع کړې چې دغه نفر څوک دی. میسره ورته وویل دا محمد ابن عبدالله دی. راهب د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د نسب پوښتنه وکړه او نورې پوښتنې هم وکړې. میسره جوابونه ورته وایي. آخر میسره ورته وویل سړی دا څونې پوښتنې کوې، ستا مقصد څه دی؟ راهب ورته وویل چې دغه درختې لاندې چې کوم سړی ناست دی، نو دا اوس بې له نبي بل هیڅوک نه دی، یعنې دا خاص نبي دی، ځکه د نبي ټولې علامې په دې کې موجودې دي. میسره نور هم په تعجب کې سو چې نبي او نبوت بیا څه معنا لري. خیر دوی شام ته ورسېدل او میسره هلته نور هم د رسول صلی الله علیه وسلم د اخلاقو په باره کې عجیب شیان ولیدل. د خلقو سره ادب او احترام، په بیه او شرا کې رښتیا ویل او امانت، رحم پر غریبانو، د خلکو سره خوش طبعي، غریبانو ته د رسول صلی الله علیه وسلم ورکړه او عطا، او د خلکو سره د معاملې او د رانیولو په باره کې ډېره ښه معامله، او خلکو به هم په دې معاملو کې او په خرید و فروش کې وده صلی الله علیه وسلم ته رجوع کول. د قریشو د تجارتو د عادتو چې کله به خپل مالونه خرڅ کړل نو به رارهي سو، خو رسول صلی الله علیه وسلم داسې ونه کړل. هغه خپل ورسره مالونه چې په شام کې خرڅ کړل، د هغو مالو په قیامت یې د ځانه سره نور مالونه رانیول او مکې مکرمې ته یې راوړل. یعنې د مکې مکرمې مالونه یې په شام کې په ګټه خرڅ کړل او د شام مالونه یې راوړل په مکه مکرمه کې په ګټه خرڅ کړل. په دې حساب یې 2 وارې ګټه وکړه. په نتیجه کې یې ډېره ښه او په مناسبه ګټه خدیجې رضی الله عنها ته وروړه چې بل چا دونه ګټه نه وه ورته راوړې. په تېر بیان کې مو ولیدل چې رسول صلی الله علیه وسلم د غریبۍ په حالت کې څنګه ژوند کوی، او کله چې بیا غني او تاجر سو څنګه اخلاق او معامله یې وه. د مشرانو او سردارانو سره هم ژوند وکړي. په جنگ هم پوه سو، ځکه رسول صلی الله علیه وسلم په خپل اشتراک پکښې وکړي. او اوس مو بیا ولیدی چې په تجارت کې څنګه معامله کوي. ټول هغه شیان چې د خلکو په ژوند پورې تعلق لري، د هغو ټولو دورونه او تجربې پر تېرې سوې. کله چې خدیجې رضی الله عنها دغه د ګټه او پوهې، صداقت او امانت ولیدی، ډېره خوشحاله سوه. بیا نو خدیجې رضی الله عنها د میسره هغه خپل مریي څخه د رسول صلی الله علیه وسلم د اخلاقو او معاملې پوښتنه وکړه. میسره هم د اوریځو څخه رانیولې، بیا د راهب خبرې او د رسول صلی الله علیه وسلم اخلاق، رحم، شفقت، عقل او په کاروبار کې پوهېدل ټول یو ورته بیان کړ. خدیجې رضی الله عنها هم د رسول صلی الله علیه و آله وسلم د
د اخلاقو او صداقت کاروبار او امانت څخه ډېره راضي شوه. په دغه وخت کې رسول صلی الله علیه و آله وسلم عمر په دې وخت کې د رسول صلی الله علیه و آله وسلم عمر 25 کاله و او د خدیجې رضی الله عنها عمر 40 کاله و او کونډه هم و. رسول صلی الله علیه وسلم واده یا زیواج خدیجې رضی الله عنها تر دغه وخته 2 وارې واده کړی و او دواړه وارې خاوند وفات شوی و. څرنګه چې اوس یې د رسول صلی الله علیه وسلم اخلاق او ادب امانت او صداقت ډیر خوښ شو، نو یې اراده وکوله چې د رسول صلی الله علیه وسلم سره واده وکړي. تر دغه وخته د هیڅ چا سره واده نه و کړی او هر چا چې به مرکه ورته وکوله هغه ته به یې د یا جواب ورکوی. حتی د مکې مکرمې او د قریشو سردارانو مرکې ورته کولې او دې به د منفي جواب ورکوی، ځکه چې دې رضی الله عنها د مخه 2 وارې واده کړی و او اوس یې نوره د واده کولو تقاضا او اراده نه درلوده. خو خلکو بیا مرکې په دې سبب ورته کولې چې یو خو خدیجه رضی الله عنها غني او مالداره وه، بل د عقل او جمال خاونده وه او پر دې سربیره د شریف نسبه هم وه. ټول هغه اوصاف چې د هغه په سبب ښځه ورغوښتل کیږي په دې کې موجود ول او سره یو ځای سوي ول، نو ځکه خلکو ډیر میل ورته کوی، مګر دې به همیشه انکار کوی. خو کله چې د رسول صلی الله علیه وسلم دغه ښه اخلاق او عالی صفات ولیدل، نو د رسول صلی الله علیه وسلم سره د واده کولو اراده وکړه. هلته د دې په ملګرو کې یو ښځه وه چې نوم یې نفیسه نومېده. دغه ښځه رسول صلی الله علیه وسلم ته بیبي خدیجې ورولېږله چې د رسول صلی الله علیه وسلم سره د واده کولو دپاره خبرې وکړي. نفیسه هم رسول صلی الله علیه وسلم ته ورله او ورته ویې ویل: یا محمد صلی الله علیه وسلم، ته ولې واده نه کوې؟ رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل: مال نه لرم، غریب یم. نفیسې ورته وویل: آیا د یو داسې ښځې سره د واده کولو اراده لرې چې مال، جمال او نسب ولري او د دغو ټولو طرفو څخه پوره وي؟ رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل: دا به څوک وي؟ نفیسې وویل: خدیجه بنت خویلد. رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل: زما او د خدیجې سره څه؟ خدیجه د مکې و اشرافو ته او د مکې و سردارانو ته منفي جواب ورکوي او د هغو مرکې نه قبلوي، نو په ما به څنګه راضي شي؟ نفیسې وویل: هغه یې پر ما، هغه به زه راضي کړم، ستا قبوله ده؟ رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل: هو. نو د دغه زواج یا د دې واده لارې و چارې نفیسې سره مرتبې او برابرې کړې. د نکاح تړلو دپاره ورځ وټاکل شوه. په هغه معینه ورځ باندې رسول صلی الله علیه وسلم د خپلو اکاګانو سره د خدیجې رضی الله عنها کور ته ورغلی. د خدیجې رضی الله عنها د نکاح طلب یې د دې د پلاره څخه چې خویلد نومېدی او څوک بیا وایي چې د دې د اکا څخه یې د نکاح طلب وکړ. دغه دواړه روایته دي. مقصد دا چې نکاح وتړل شوه او د نکاح خطبه هم د رسول صلی الله علیه وسلم اکا ابو طالب وویل او دې نکاح تړلو ته ټول د بني هاشم او د مغدر د قبیلې مشران او رئیسان حاضر سوي ول. د خدیجې رضی الله عنها مهر 20 دائر و چې رسول صلی الله علیه وسلم په خپله او د اکاګانو په مرسته برابر کړل او د خدیجې رضی الله عنها سره یې واده وکړ. دا نو هغه ډیر مشرف او مبارک زواج او واده او دغه واده د شام څخه تر بیرته راتګ 2 میاشتې وروسته ترتیب شو. بیا نو د رسول صلی الله علیه و وسلم او د خدیجې رضی الله عنها ګډ ژوند 25 کاله دوام وکړ او په دغه 25 کلو کې رسول صلی الله علیه وسلم بل واده نه دی کړی. د رسول صلی الله علیه وسلم په دغه 25 کاله ژوند کې چې د ځوانۍ وخت او موسم یې هم په یوه واده سره قناعت وکړي. دا پر هغه کسانو باندې رد دی چې پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې د کثرت زواج او د ډیرو ودو تهمت وایي چې اصلا دغه خبره د اسلام د دشمنانو څخه راپورته کیږي. خو هغه کمزوري مسلمانان هم کله کله په دې دان کې شکیل شي. مقصد دا چې رسول صلی الله علیه وسلم پر حضرت خدیجې رضی الله عنها د دې تر وفاته بله ښځه نه وغوښتل او الله جل جلاله رسول صلی الله علیه وسلم ته د حضرت خدیجې رضی الله عنها څخه اولادونه ورکړل چې د هغې د جملې څخه یو قاسم دی. قاسم د رسول صلی الله علیه وسلم اول اولاد دی. ویل کېږي چې قاسم د 2 یا 4 کلو چې وفات شو، خو صحیح روایت دا دی چې قاسم لوی سو حتی داسې اندازې ته ورسېدی چې پر آس پرېدلی سوی، یعنې د 7 کلو په شاوخوا کې و چې وفات شو. همدارنګه د خدیجې رضی الله عنها څخه د رسول صلی الله علیه وسلم بل زوی چې عبدالله و. د دغه عبدالله یو لقب طاهر او بل لقب طیب و.
ځینې خلک په دې کې خطا وځي او وایي چې د رسول صلی الله علیه وسلم زامن قاسم، عبدالله، طاهر، طیب دي، خو په حقیقت کې دا طاهر او طیب دا دواړه د عبدالله لقبونه دي. عبدالله هم په کوچنیوالي وفات شو. قاسم د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر بعثت د مخه وفات شوی دی او عبدالله په کوچنیوالي پس له بعثت وفات شوی دی. او د رسول صلی الله علیه وسلم دریم زوی چې ابراهیم نومیده د حضرت ماریا قبطیه رضی الله تعالی عنها څخه دی چې د هغه د ولادت په مدینه شریف کې شوی دی. کله چې مقوقس د مصر باچا و رسول صلی الله علیه وسلم ته دغه ماریا رضی الله عنها چې مینځه وه په هدیه کې راولېږله او رسول صلی الله علیه وسلم نکاح ورسره وکوله، الله جل جلاله د هغې څخه زوی ورکوي چې نوم یې ابراهیم و. او ابراهیم هم د رضاعت یعنې د تیر رودلو په وخت کې وفات شوی دی. د عمر یې 2 کاله نه و پوره شوي چې وفات شو. په حدیث شریف کې راغلی چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي ابراهیم لره په جنت کې داهي سته او دته هلته تی ورکوي. دا د رسول صلی الله علیه وسلم زامنو چې 2 یې د خدیجې رضی الله عنها څخه وو چې قاسم او عبدالله دي او یو زوی د مریم قبطیه رضی الله عنها څخه وو چې هغه ابراهیم دی. مګر د رسول صلی الله علیه وسلم لونی هغه یوه زینب، دویمه رقیه، دریمه ام کلثوم او څلورمه فاطمه رضی الله تعالی عنهن چې ټولې لویانې سوي دي او د اسلام وخت یې نیولی دی او ټولې هم په ایمان مشرفه سوي دي. او د رسول صلی الله علیه وسلم لوڼې دا ټولې د بیبي خدیجې رضی الله عنها څخه دي. اوس نو د رسول صلی الله علیه وسلم وخت او ژوند تر واده کولو وروسته او تر بعثته پورې چې 15 کاله دی په عادي ډول تیریږي، ځکه کله چې رسول صلی الله علیه وسلم واده وکړي عمر یې 25 کاله و او پر 40 کال وحی ورته نازله شوه. په دغو 15 کالو کې څه داسې عادي واقعې پیښ شوي دي چې د هغو واقعو د جملې څخه یوه واقعه د کعبې شریفې د بنا او تعمیر نویوالی او بیا جوړول دي. د کعبې شریفې بیا جوړېدل، د کعبې شریفې په تعمیر کې چاکونه او درزونه پیدا شول. په تاریخ کې وایي چې دغه درزونه د سیل یا سیلاب په واسطه ول. اصلا مکه مکرمه ډیره زیاته او شدید د سیلابو علاقه وه، ځکه چې دا غرنۍ مځکه وه او شیله یې درلوده. دغه سیلابونه بیا خاص کار د کعبې شریفې سره جمع کېدل، نو د یو شدید سیلاب په سبب د کعبې شریفې بنا او تعمیر که څه هم ونه نړېدی مګر ضعیفه شو او وشورېدی او د دې ډیر امکان و چې ودې نړېږي، ځکه د دیوالو ډبرې یې د خپل ځای څخه شورېدلې وې. دا یو روایت دی. او بل روایت وایي چې یوې ښځې کعبې شریف ته خوشبویي دودوله او غوښتل یې چې د کعبې شریفې پوښونه خوشبویه کړي، خو په دغه حالت کې د کعبې شریفې پوښ اور واخیستی او ټول پوښونه وسوځل شول او د دغه اور په سبب د کعبې شریفې بنا وشورېدل او د نړېدلو امکان یې و. د کعبې شریفې د دیوالو د ضعیفه کېدو په باره کې دغه 2 روایته دي، خو په هر حال دا واضحه ده چې ممکن کعبه شریفه ونړېږي او بې له دې څخه چې د کعبې شریفې بنا نوې جوړه شي بله چاره نسته. نو د قریشو مشران او سرداران په دارالندوه کې سره راټول شول او پر دې اتفاق وکړي چې کعبه شریفه باید نوې او د سره څخه جوړه شي. اوس په دې فکر کې سول چې څنګه بیرته جوړه شي، ځکه د جوړولو دپاره ډبرې پکار دي او د چت دپاره لوی لوی لرګي پکار دي او بل په دې خاطر دوی سره په چورت کې ول چې د ډبرو بنا هم د دوی نه وزده، ځکه د دوی ټولې بناوې د خټو څخه جوړې شوي وې او په هغه ښه پوهېدل، خو د ډبرو بنا یې نه وزده. او کعبه شریفه چې جوړ شوې وه د ډبرې څخه هغه خو ابراهیم علیه السلام جوړه کړې وه او هغه د شام و او په شام کې د ډبرو بنا معروفه او مشهوره وه، خو اهل مکه د ډبرو په کار نه پوهېدل. او بل د چت لپاره ډېر اوږده لرګي په کار دي چې هغه د تیرانو په شکل باندې پر کښېږدي. اوس هغه لرګي هم نسته. اوس نو قریش په فکر او په حیرت کې دي چې څه وکړي، خو د الله جل جلاله قدرت ته الهي کارونه دي چې په دغو ورځو کې خبر رالی چې د جدې په سمندر او دریاب کې یو کښتۍ ده چې د ډبرو سره جنګېدلې ده او ماته سوې ده. د دې کښتۍ لوی لوی اوږده اوږده لرګي د سمندر څپو ساحل او د دریاب غاړې ته راغورځولي دي او خلکو هغه لرګي د خرڅولو لپاره مکې مکرمې ته راوړي دي. قریشو سره وویل چې دا یې اوله اساني، اوږده لرګي په خپله راورسېدل او څو ورځې وروسته د مکې مکرمې په بازار کې یو مریی خرڅېدی چې نوم یې عامر القدسي و او د ډبرو بنا او تعمیر یې زده و. نو قریشو سره وویل چې دا یې بله اسانتیا. اوس نو بنا او معلم هم پیدا شو
چې د ډبرو بنا راوښیي چې کعبه شریفه باید څنګه جوړه شو. نو قریشو د مال په ټولولو شروع وکوله چې د کعبې شریفې د بنا او جوړولو دپاره پیسې سره ټولې کړي، مګر دلته د پیسو د ټولولو دپاره پر خپلو ځانو شرطونه کښېښول. ول دا د الله کور دی، دا نه ښایي چې موږ بې له پاکه او حلاله ماله څخه بل شی یعنی ناپاکه مال ورګډ کړو. نو پاک مال معلوم کړئ چې پاک مال چیش دی. اول یې د زنا مال ځینې وایستی. ول د زنا مال باید نسی په ګډ، ځکه هغه وخت هم ځینې کسانو په زنا باندې تجارت کوي، یعنی منځان یې درلودې او په هغو به یې پیسې برابرولې. نو قریشو وویل هر هغه څوک چې مال یې د دغه قسمه څخه وي زموږ سره دې د دغې بنا په کار کې حصه نه اخلي، او بل باید د ظلم مال نسی په ګډ. د تجارو څخه چې هر څوک په ظلم باندې مشهوره دی هغه به زموږ سره په دې کار کې حصه نه اخلي. او بل یې وویل چې د ربا مال باید چې نسی په ګډ. ربا وسود ته وایي. که څه هم د دوی کاروبارونه او د دوی معاملات اکثره په ربا او په سود باندې وي، خو بیا هم په دې باندې پوهېدل چې دا یو خبیث او بد کار دی، د مخه تر دې چې اسلام سود او ربا حرامه کړي. او بیا یې د مال په ټولولو شروع وکول. په دغه وخت کې د کعبې شریفې د نړولو اراده هم وه چې دغه جوړ یې ونړول شي او نوی جوړ د سره څخه شروع شي. خو ټول قریش اوس بیریږي چې د کعبې شریفې په نړولو څنګه شروع وکړو، ځکه دوی ټولو د ابرهه قصه په خپلو سترګو لیدلې وه. هغه صرف د نړولو اراده وکوله چې رب جل جلاله هلاک او تباه کړي. اوس دوی په خپله دا کار کوي، ډېر بیریږي او د کعبې شریفې پر نړولو جرأت او اقدام نشي کولی. هر یو هغه بل ته وایي چې ته ونړوه، خو ټول د دې کار څخه انکار کوي. دوی غواړي چې ویې نړوي مګر بیریږي، نشي نړولی. په آخر کې ولید ابن مغیره چې د خالد ابن ولید پلار دی هغه وویل زه نړوم. نو یې یوم او کلنګ راواخیستی او د هغه دیوال په نړولو یې شروع وکوله چې د رکن یماني او د حجر اسود په مابین کې دی. چې کلنګ یې ورسره کړی او ډبر یې ورسره ایله سوي، هغه دیوال چې څه ونړوئ نو یې پر دا نورو قریشو غږ وکړئ چې اوس نو مرسته راسره وکړئ، راسئ کار شروع کړئ. هغه نور وویل ولیا تر سبا پورې درته ګورو، که په تا څه وسول نو بیا موږ لاس نه ورو، او که په تا څه نه وسول جوړ روغ وې نو موږ به هغه څه پاته ډبرې چې دي هغه به پر خپلو ځایو بیرته کښېږدو. پوره ورځ دغه نورو قریشو کار نه ورسره وکړي او د دې حال انتظار کوي. خیر شپه تېره شوه او سبا سهار بیا ولید د خپلو اولادو سره رالی، کلنګان ورسره دي، کار یې شروع کړ. نور قریشو هم په مرسته کولو شروع وکول، خو په عین حال کې دعاوې هم کوي او وایي الهي زموږ اراده د خیر ده، زموږ د شر اراده نه ده چې موږ کعبه شریفه د شر دپاره نړوو، بلکې اراده مو د خیر ده چې بیرته یې د سره څخه سمه جوړه کړو. مګر د کعبې شریفې هغه وخت بنا او تعمیر داسې نه و لکه دغه اوسنۍ بنا چې ده. د دې څخه یې څه فرق درلودی، هغه دا چې دغه حجر اسماعیل دا ګول او ګردی ځای چې د کعبې شریفې بغل ته دیوال پر راګرځېدلی دی او حتیم هم ورته وایي، دا هم په کعبه شریفه کې داخل و. ټوله یوه خونه وه او بل د کعبې شریفې دوې دانې دروازې وې، یوه یې دغه اوسنۍ دروازه وه او بله دروازه یې د دغې دروازې پر برابر په هغه مقابل طرف کې درلودې، او دواړې دروازې کښته پر مځکه وې او دواړې دروازې به خلاصې وې. خلک به د یوه طرفه ورننوتل او د هغه بله طرفه څخه به وتل. لکه څنګه چې په بخاري شریف کې حدیث دی چې رسول صلی الله علیه وسلم د مکې مکرمې تر فتحې وروسته و عایشې رضی الله عنها ته وفرمایل یا عایشه که چیرې ستا قوم یعنې قریش د کفر وخت ته نږدې نه وای ما به کعبه نړولې وای او د ابراهیم علیه السلام پر اساس به مې جوړه کړې وای او دغه حجر به مې پکښې داخل کړی وای او دوې دروازې به مې ورکړې وای چې د یوې څخه خلک ورننوتل او پر هغه بله بیرته راوتل. دا په صحیح بخاري شریفه کې د کعبې شریفې د پخوانۍ بنا کومه چې ابراهیم علیه السلام کړې وه جوړه کړې وه د هغې صفت او بیان دی. اوس چې قریشو د کعبې شریفې په بنا شروع وکړه، هغه مال چې دوی راټول کړی و د کعبې شریفې د پوره جوړولو دپاره لږ و. قریش وویل دومره به جوړه کړو چې په دغه راټولو سوو پیسو جوړېدلی شي، ځکه اوس د دوی دپاره دوې لارې دي، هغه په دا دوو کې به یوه اختیاروي. هغه دوې لارې دا دي، یا به نورې پیسې ټولوي او پر حلالو پر حرامو بې نه کېږي، یا به کعبه شریفه د پیسو د نږدېوالي په سبب کمه او ناقصه جوړوي. قریش دا دویمه لار خوښه کړه، که څه هم دوی کولی سوی چې نورې پیسې ټولې کړي
مګر هغه پیسې به د ظلم یا د ربا یا داسې نور حرام مال څخه وای. نو یې دا ښه او بهتره وبلل چې کعبه شریفه به دونه جوړه کړو څونه چې په حلال مال سره جوړې شي، خو نجس او حرام مال باید چې نشي په ګټه. پس له دغې فیصلې د ډبرو په ایسته کولو شروع وکوله. دغه د دیوال ډبرې ایسته کوي، یوه طرف تیږدي. کله چې د دیوال د نړېدلو څخه فارغه شو، غواړي چې اساس او تادا یې هم وکني او د تاداو څخه یې نوي ډبرې کښیږدي او نوی دیوال پورته کړي. نو یې تر دیواله لاندې حصه هم د مځکې سره وکندل. کله چې مځکه څه کښته شوه، ویې لیدل چې په مځکه کې زرغونې ډبرې دي او دغه ډبرې د اوښانو د بوکو پر اندازه دي. یوه ډبره د بلې څخه وڅنګ ته پرته وي. دوی ډېر په تعجب کې شول. نو د دوی څخه یو نفر دا اراده وکوله چې دغه ډبرې هم راوکاشي. نو یې کولنګ ورسره کوي. تر یوې ډبرې لاندې یې کولنګ ورسره خیر کوي او ډبره یې لږ راپورته کړه. د ډبرې د کښتې او لاندې خوا یو شدید نور او روښنایي راښکاره شوه. داسې شدید او قوي رڼا راپورته شوله چې قریبه وه چې د سړی یې ړوند کړی وای. کولنګ یې د لاسه ولوېدی او ډبره بیرته پر خپل ځای ولوېده. قریشو چې دا حال ولیدی، ول په زرغونو ډبرو کار مه لري، پر دغو ډبرو دیوال پورته کړئ. نو یې شاوخوا ټول دیوال تر دغو زرغونو ډبرو پورې ایسته کړئ او د دغو زرغونو ډبرو څخه یې نوی دیوال شروع کړئ. دیوال پورته سو تر څو چې حجر اسود حد او اندازې ته ورسېده. خبر د کعبې شریفې په نوې بنا کې د حجر اسود ایښول. اوس د کعبې شریفې په بنا کې حجر اسود ایښول کیږي او بیا نور دیوال پر پورته کیږي. دلته د قریشو هر مشر غواړي چې حجر اسود دی پر دغه خپل ځای کښېښول سي او هغه باید چې زه کښېږدم. حجر اسود خو در معلوم دی چې هغه مشرفه او مبارکه ډبره ده چې په کعبه شریفه کې کار سوې ده، بلکې د مځکې پر مخ هغه ډیره مشرفه ډبره ده. د هغې په باره کې زموږ عقیده دا ده چې دا یو ډبره ده چې نه ضرر رسوي او نه فایده، لکه څنګه چې په حدیث شریف کې راغلي دي. وایي کله چې حضرت عمر رضی الله عنه مبارک وغوښتل چې حجر اسود مچ کړي، نو یې په لوړ اواز سره وویل چې خلک یې واوري، ول والله زه پوهېږم چې ته ډبره یې نه فایده رسولی سي او نه تاوان، خو که ما رسول صلی الله علیه وسلم نه وای لیدلی چې ته یې مچولې، ما به نه وای مچ کړې. نو اوس هم زموږ دغه مچول په دې سبب نه دي چې دا ډبره چاته نفع رسوي یا چاته ضرر، یعنی د الوهیت او د خدایي هیڅ شی نسته کې، بلکې صرف د رسول صلی الله علیه وسلم د متابعت په خاطر یې مچو. او رسول صلی الله علیه وسلم په دې خاطر مچوله چې دغه حجر اسود د جنت سره راغلی دی او ډیره مبارکه او د برکت څخه ډک ډبره ده. او د حجر اسود په باره کې ډیر تفصیل مخکې تیر سوی دی چې هلته مو دا بیان وکوئ چې حجر اسود د ابراهیم علیه السلام او د کعبې شریفې د پاره د جنت څخه راوړل سو او دغه ډبره د مځکې د ډبرو څخه نه ده. د حجر اسود قصه اوږده ده، موږ یې مخکې څه بیان درته کړی دی چې ابراهیم علیه السلام خپل زوی اسماعیل علیه السلام ولېږئ چې د دغه کونج دپاره یو مناسبه ډبره پیدا کړه. هغه ولاړی او وګرځېدی، نو د خپلې خوښې یا د ضرورت سره سم برابره ډبره یې نه که پیدا او بیرته رالی چې ګوري د پلار سره یې هغه رقم ډبره پرته ده چې دوی یې غواړي. نو ورته ویې ویل چې دا ډبره دې د کومه که؟ پلار یې ورته وویل دا د الله د طرفه څخه راغلې ده. او په یو روایت کې راځي چې حجر اسود په اول کې سپینه ډبره وه، مګر په وروسته کې د انسانانو د ګناهو په سبب توره شوه. د حجر اسود په تاریخ او قصه کې دا هم راغلي دي چې مسلمانانو کې د قرامیطه په نامه باندې یو ډله پیدا شوه چې د اسلام څخه منحرف او اوښتي ول. دې ډلې د حجاز پر منطقه باندې قدرت او تسلط پیدا کړ. دا چې دوی د اسلام څخه ډیر منحرف وه، نو دوی قصد وکړي چې یو بله کعبه جوړه کړي او رښتیا هم په حجر کې یو بله بنا او خونه جوړه کړه چې اوس دغه حجر د احصا په نامه یادیږي. او څوک وایي چې بحرین دی. د دې دپاره چې خلک د حج او زیارت دپاره د دوی کعبې ته ورسي، نو یې دغه حجر اسود د کعبې شریف څخه وکښئ او حجر ته یې نقل کړئ. هغه خپلې کعبه چې دوی جوړه کړې وه په هغه کې کښېښوئ. او دغه حجر اسود د قرامیطه په کعبه کې 80 کاله پاتې سو. په بل روایت کې وایي چې 20 کاله پاتې سو، تر څو بیرته په واقعي مسلمانانو کې طاقت او قوت پیدا سو. حجر اسود یې بیرته د هغه ځای څخه رانقل کړئ. مګر قرامیطه چې کله دغه حجر اسود وړی نو هغه یې ټوټه ټوټه کړی و، مات کړی و.
که چا حجر اسود لیدلی وي په هغه کې یوه ټوټه اصلي حجر اسود دی او نور په خپل حجر اسود نه دی بلکې د عقیق د ډبرې اوړه دي چې د حجر اسود هغه کشنې کشنې ټوټې راټولې سوي دي او د عقیق په اوړو کې سره یو ځای سوي دي خو واقعي حجر اسود فقط هغه یو تور داغ دی چې په دغه ځای کې معلومیږي دغه کار چې حجر اسود یې مات کړي دا د قرامطه لعنت الله علیهم د ډلې په واسطه وسو بیرته قصې ته راځو کله چې قریشو د کعبې شریفې په جوړولو کې د حجر اسود د ایښولو ځای ته ورسېدل دلته نو د قریشو د مشرانو څخه هر یو غواړي چې دغه ډبره پر خپل ځای باید چې زه کښېږدم ځکه دا یو داسې شرف دی چې دا شرف په ټول ژوند کې یو وار راتکراریږي بل وار بیا نه راځي او هغه نور شرفونه چې په کعبه شریف کې ول لکه مثلا د حاجیانو سقایه یا رفاده دا داسې شرف و چې هر کال مکررېدی او په هر کال کې دغه د حاجیانو خدمت کېدلی سوی خو د حجر اسود شرف او شرافت په ټول عمر کې یو وارې تکراریږي نو خود ټولو قریشو او د قریشو هر شاخ دا غوښتل چې د حجر اسود د ایښولو شرف د دوی په نصیب سي او دا نه غواړي چې بل شاخ کې د حجر اسود کښېږدي د قریشو په شاخو کې د حجر اسود پر ایښولو مقابله او نزاع شروع شو د عبدالدار اولادې چې د کعبې شریفې د حجابې یا پوښولو مسؤل ول هغه وویل چې د کعبې شریفې پوښول زموږ وظیفه ده نو حجر اسود هم په والله که بې له موږه بل څوک کښېږدي د دغه قسم د تایید او تاکید دپاره یې د وینو څخه ډک لوښی راوړی او لاسونه یې په وینو ولړل او بیا یې قسم وکړ چې حجر اسود بې له موږه بل څوک نسي ایښولی مګر په داسې طریقه چې زموږ وینې به تویي یعنې زموږ بیا مرګه یې بل څوک نسي ایښولی بني مخزوم چې دا حال ولیدی هغه هم د وینو ډکو پیاله یې راوړه او لاسونه یې په ولړل او عینا دغه رقم قسم یې واخیستی بني عدي ابن کعب چې د عمر فاروق قوم دی هغو هم د وینو څخه ډک لوښی راوړی او عینا دغه رقم قسم یې وکړي مسله ډېره خطرناکه شوه قریبه وه چې دا فتنه دې اور واخلي او په خپل قریش سره ووژني د قریشو هر شاخ ځانونه د جنګ دپاره تیار او آماده کړل ټولو قسم سره واختی چې حجر اسود به بې له موږه بل څوک نږدي او نه یې ایښولی سي دا د قریشو ژوند او حال و چې په هره مسله کې چې به شرف او عزت و دوی دې ته تیار او آماده ول چې د شرف د حاصلولو دپاره خپل ځانونه قتل او قرباني کړي کله چې نورو خلکو د پیسو دپاره یا د ښځو یا د دینارو او درهمو دپاره جنګونه کول خو د قریشو جنګونه پر عزت او پر شرف باندې ول په دې خطرناک حالت کې د دوی په منځ کې یو هوښیار سړی پیدا سو چې تر ټولو قریشو یې عمر زیات و ویل کېږي په دغه وخت کې د ده عمر 160 کاله و او د دغه سړي نوم ابو امیه ابن مغیره و دغه ابو امیه وویل ول ای قوم خپل ځانونه پر څه بربادوئ او تاسې قریش په خپل منځ کې سره وجنګېږئ نو د قریشو څخه به څوک پاتې سي تاسې د مکې مکرمې سرداران یاست که تاسې یو د بله سره ووژنئ نو مکه به څوک اداره کوي آیا د مکې مکرمې د اداره کولو دپاره به د باندې څخه نور خلک راځي خلکو هم د ده خبره قبوله کړه او وعده یې وکوله چې د دریم په فیصله به قناعت کوو بیا د ابو امیه څخه پوښتنه وکوله چې قاضي او فیصله کوونکی به څوک وټاکو ابو امیه ورته وویل ول تاسې د فیصلې دپاره باید چې هغه څوک وټاکئ چې د دې بني شیبه د دروازې څخه اول و حرم شریف ته را داخل سي یعنی کم سړی چې د دغه دروازې څخه اول وارې حرم شریف ته راغلی حکم او فیصله به هغه ته پرېږدي هر څه چې هغه نفر وویل هغه به قبلوي ټول قریش په دغه خبره راضي سول او په انتظار دی چې څوک به د دغې دروازې څخه راسي الهي حکمت ته وګورئ چې په دغه وخت کې خیر البشر محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بني شیبه د دروازې څخه حرم شریف ته ورداخل شو ټولو نارې کې الصادق الامین الصادق الامین راضیو راضیو یعنی دا څونه ښه کار وشو چې صادق الامین راغی هو موږ راضي یو هره فیصله چې دی وکړي په هغه موږ راضي یو اوس نو یو لوی عقل پکار دی چې دغه د فتنې اور پای ته ورسوي عقل او حکمت هوښیاري په د دې خلکو په مابین کې ډېر سخت دښمني او ډېر سخت عداوت جوړ سوی دی او ډېر د جنګ اور بل سوی دی نو په دې مسله کې حکم کول یو اسانه کار نه دی ډېر په هوښیاري او په حکمت باید چې فیصله وشي ځکه د دې قاضي او فیصله کوونکي هره خطا امکان لري چې د قریشو د جنګ او تباهي سبب وګرځي دلته باید سړی له حکمته کار واخلي
تاسې د رسول صلی الله علیه وسلم ولوی حکمت ته وګورئ. کله چې رسول صلی الله علیه وسلم ته حال وویل سو او د دوی د نزاع سبب خو مخکې هم ورته معلوم نو یې خپل مبارک پټو د اوږو څخه راایسته کړئ او د کعبې شریفې څخه یې لیرې پر مځکه اوار کړئ. حجر اسود یې په خپلو مبارکو لاسو